قدرمنو اسلم تاثیر صاحب را سره ولاړ دی او د دوی نه به د دوی یو څو شعرونه اورو. جی اسلم صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. شعرونه داسې دي چې ما چې د سترګو په ادا وجدي، ما چې د سترګو په ادا وجدي، ښکلي مې څومره په ښکلا وجدي. قاضي صاحبه که دروغ نه وایم، قاضي صاحبه که دروغ نه وایم، دلته خو هر سړی رښتیا وجدي. او په دوست دشمن څه باور پاتې نه دی. یو مې څرګند بل مې په غلا وجدي. او زه چې د چا د یارۍ لافې وهم، هغه یاران مې په جفا وجدي. زبردست. او ډېره مننه. جی تاثیر صاحب دا راته ووایه چې سپرلی دی او په سپرلي کې شاعران څه محسوسوي؟ نو سپرلی داسې یوه میاشت ده چې دا د ژوند میاشت ده. هر څه را تازه شي. لکه الله پاک وایي چې دا ځمکه چې کومه ده شاړه شي، مړاوې شي، خو داسې یو وخت بیا راولم چې را ژوندي شي. نو په دې سپرلي کې چې دا ځمکه را ژوندي کېږي، دا ونې بوټي را ژوندي کېږي، نو جذبې هم را ژوندي کېږي. او اکثر شاعران چې کوم دی په دې کې خوښي محسوسوي، ښه شاعري کوي، او د ګل او د بلبل شاعري کوي، د امن شاعري کوي. نو دا د شاعرانو دپاره یوه ښه میاشت ده. ډېره مهرباني، ښکلې خبره را سره. مننه.